افغانستان کې جنگي جنایاتونه برتانوي ځواکونو منلي چې افغانستان کې بې ګناه ولسي خلک ماشومان او اسیران وژلي دي. سلامونه ستړي مو شئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د بي بي سي په یوې خپرونه کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایاتونو په تړاو زړه بګنونکي معلومات په ډاګه شوي چې ښایي په افغانستان کې ماشومان بې ګناه ولسي خلک او جنگي اسیران وژلي دي. د برېټانیا یو شمېر پخوانیو سرتېرو ویلي چې د شپنیو عملیاتو پر مهال یې ملګرو بې ګناه ولسي وګړي وژل. یوه پخواني برېټانوي عسکر وویل، ما په خپلو سترګو ولیدل چې یو ماشوم یې ولچک کړ، بیا یې پرې ډزې وکړې. نوموړی هېڅ ګواښه نه و، یوازې یو کوچنی هلک و. د ده په وینا د SAS برېټانوي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په منظم ډول خلک پلټل، بیا یې پرې لاسونه تړل او بالاخره یې وژل. یاد برېټانوي عسکر دا هم زیاته کړې چې د دغه ډول پیښو د پلټلو لپاره به یې ملګرو له وژل شویو ملکیانو سره جعلي وسلې هم کېښودلې. د بي بي سي په دغه افشاګرۍ کې تر 10 زیاتو برېټانوي پخوانیو ځانګړو سرتېرو شهادتونه ورکړي او دا هم پکې څرګنده شوې چې ټاپیان وژل کېدل، بندیان د خوب پر مهال اعدام شوي او د ځانګړو کېتو ترمنځ د وژنو پر شمېر سیالۍ هم روانې وې. یو بل پخوانی برېټانوی سرتېری وایي، ځینې عسکر دومره د وژنو په خوند عادت شوي وو چې د رواني قاتلانو بڼه یې خپله کړې وه. دوی به میلمستونونو ته ننوتل او ټول ویده نارینه یې وژل. دا کار یوه عادي چاره ګرځېدلې وه. په یو شمېر نورو مواردو کې راپور زیاتوي چې په سیمو کې تر تصفیوي عملیاتو وروسته د ساحې پاکونکو عسکري ټیمونو ټاپیان په سر ویشتل او ځای پر ځای به یې وژل. د برېټانوي ځواکونو دغه کړنې په څرګنده توګه جنګي جنایاتونه بلل شوي دي. د SBS ځواکونو د یوه بل پخواني غړي په وینا د ټاپیانو د وژل کېدو کیسه لا هیچا پټه نه وه. نوموړي په دې اړه زیاته کړه، عسکرو به د څارونکو او حقوقي ادارو د تیر ایستلو لپاره غیر فعال لاسي بامونه او وړې وسلې له ځان سره لیږدولې، څو د وژل شویو ترڅنګ یې کېږدي او داسې وښیي چې وژل شوي کسان وسلوال وو. د بي بي سي راپور دا هم څرګندوي چې د برېټانیا لوړپوړي افسران د دغو جنایاتونو څخه خبر وو او حتی عسکرو ته به ښوول کېدل چې څنګه جعلي عملیاتي راپورونه ولیکي څو د پوځي پولیسو له څېړنو ځان خلاص کړي. په دې اړه یو سرتېری زیاتوي، موږ ته ښوول شوي وه چې څنګه داسې راپور ولیکو چې ګواکې چا مشکوک حرکت کړی او له همدې امله پرې ډزې شوي هر څه سنجول شوي وو. راپور زیاتوي چې هغه مهال د افغانستان ولسمشر حامد کرزي څو ځله د برېټانیا له لومړي وزیر ډیوډ کامرون سره د شپنیو عملیاتو او ولسي وژنو پر سر اندېښنه شریکه کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار ډاکټر رنګین دادفر سپنتا بي بي سي ته ویلي چې کیمرون هیڅ کله له دې خبرو بېخبره نه و. د ناټو لپاره د امریکا پخوانی سفیر جنرال ډاګلس لوټ هم بي بي سي ته ویلي چې د افغان ولسي وګړو وژل دومره ښکاره او پراخ و چې هیڅ لوړپوړی قومندان ترې انکار نشي کولی. دغه افشاګرۍ داسې مهال کېږي چې د برېټانیا د یو قاضي په مشرۍ یوه رسمي پلټنه پیل شوې څو د پخوانیو سرتېرو جنګي جنایاتونه وڅېړي، خو دغه څېړنه یوازې د 3 کالونو موده تر پوښښ لاندې نیسي او حال دا چې د بي بي سي لخوا ثبت شوي شهادتونه ښیي چې دغه جنایاتونه له 1 لسیزې زیات دوام لري. د یادونې وړ ده چې د امریکا او فرانسې په څېر ډېری هېوادونه د خپلو ځانګړو ځواکونو لپاره نظارتي جوړښتونه لري، خو برېټانیا داسې هېڅ ډول پارلماني څارنه نه لري او د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو ټول ستراتیژیک مسؤلیت مستقیما د لومړي وزیر د دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو د عمومي قومندان پر غاړه دی. تر دې مخکې په استرالیا کې هم د یاد هېواد ځواکونو په روزګان کې د بې ګناه ملکي وګړو د وژل کېدو په تړاو اسناد افشا کړي وو. برېټانویان بیا د هلمند ولایت کې میشت وو او پرې تورونه دي چې هلته یې پراخ جنګي جنایاتونه کړي دي.
د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام یو شمیر چارواکو او سیاستوالو نیوکې کولې چې د بهرنیو ځواکونو د شپنیو عملیاتو په لړ کې ملکي وګړي په نښه کیږي او همدا لامل و چې خلک د طالبانو لیکو ته ورتلل.